د پېښور های کورټ درې کسیزه بنچ د مارچ میاشت کې د یو مقدمې اورېدنې په مهال پریکړه کړې وه چې د پاټا ټریبیونل دې بیا فعاله کړې شي. د خیبر ضلعي تیرا سیمه کې د دوو قومونو په لانجې د پریکړې په وخت د ټریبیونل جوړولو ویل شوي وو. د کیس کې وکیل سجید افریدي وایي زما په خیال دا سلو پورې کیسونه دا کلب شي او په دې سلو کیسونو کې چې کم دي په دې ټولو کې دا یو فیصله وشوله چې کم کیسز چې کم دي فاټا ټریبیونل راغلي دي او هغه له اوسه پورې ډیسایډ شوی نه دي. هغه د لپاره به واپس دا کیسونه زی فاټا ټریبیونل ته او دا کیسونه به صرف فاټا ټریبیونل فیصله کوي. هغه کې بیا یو دا خبره مکړه چې کم کیسونه د فاټا ټریبیونل نه دینه مخکې راغلي د دې فیصله نه هغه های کورټ فیصله کړی دي نو هغه به پاست اینڈ کلوز ټرانزیکشن وي. پاست اینڈ کلوز ټرانزیکشن دا دی چې کیسونه یو ځل فیصله شو نو هغه دوباره نشي ری اوپن کېدلی. دا د یو کیس مقدمه و چې ورسره نور د سره تړلي یو شان کیسونه هم ټریبیونل ته د وړلو ویل شوي دي چې د القاعده په خواني مشر اسامه بن لادن په نیولو کې او د وسلوالو ډلو سره په مرسته تورن د ډاکټر شکیل افریدي کیس هم شامل دی. سجید افریدي وایي کچرته د شکیل افریدي کیس په های کورټ کې اوریدل کېده نو امکان و چې تر اوسه د جیل نه خوشی شوی وي. نو د لس کاله چې کم دی الډي هغه تیر کړی دي نو که های کورټ چې کم دی صرف دام ملي وچره د سزا د کنجکټو نه مونږه چې کم دی کنکرنٹ کا نور د چې کم د باندې د چارجز دي د برقرار وي د فیصله مونږه برقرار ساتو خو صرف د کنجکټو نه مونږه دا کنکرنٹ کو نو دا ود جیل لا په صرف په دې خبره باندې راوته شو چې د سزا چونکه الډي کمپلیټ شوی دی نو دا به د جیل نه راخلاصېدو. پاټا ټریبیونل د 3 کالو لپاره د مخصوصو مقدمو لپاره جوړ کړی شوی دی. وکیلان وایي د کیسونو فیصله کېدو پس به د دې ټریبیونل قانوني حیثیت ختم شي. انسټیبিলিټی زمونږ په وطن کې دومره دا د دې لپاره فندز نو دغه ټول ارس چې کیږي نو بده کې به وخت لګي خو کدا د وخت نه مخکې دغه کیسونه فیصله شونه کې دي شي چې د وخت نه مخکې دغه پاټا ټریبیونل ډیسفنکشنل شي او کوم موجوده نظام چې د په ملک د عدالتونو هغه نظام بیرته په پاټا کې بحالم دي خو کیسونه ټول بیا هغه طرز باندې روان دي. په قبایلی ضلعو کې به د انضمام نه وړاندې ټولې پریکړې د افسیار قانون لاندې کېدې. زیاتره اختیار به پولیټیکل ایجنټ او د جرګې په لاسو کې وو. ځینې خلکو به افسیار د تور قانون په نوم یاداو او ویل به چې دوی ته د قانون اپیل او دلیل حق نه دی ورکړی شوی. خو په کال 2013 کې د آئینی ترمیم د لارې دغه قانون ختم کړی شوی دی. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.